اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د خدای تعالی په سپیڅلي نامه چې مهربانه ده خاص بخښونکی ده. ګرانو ملالیو ګلالۍ ډاکټر صاحبانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د الټراساوند د لیکچرونو په لړۍ کې چونکې موږ تیر لیکچرونو کې د لیور په اړه او د دې ترڅنګ موږ ویل چې پورټل وین باندې موږ بحث وکړو چې پورټل وین خپله څه ته وایي او پورټل وین ډاکټر صاحب د هغې سرکولیشن پاتې و پورټل وین برانچ پاتې یوازې په دې باندې بحث کوو چې لیور د لیور اناټومي د لیور لوبس او د ترڅنګ لیور وینز باندې موږ بحث کړو. لیور وینز کې موږ پورټل وینز او هیپاټیک وین ویلو چې پورټل وین یوازې موږ په پورټل وین باندې بحث کړو چې دا د کوم ځای نه بلډ راوړي کوم ځای ته په دې باندې موږ بحث کړو او د دې ترڅنګ ډاکټر صاحب موږ خپله نن موضوع د پورټل سرکولیشن پورټل سرکولیشن خپله څه ته وایي په دې باندې بحث کوو چې دا پورټل سرکولیشن او پورټل وین برانچ څه شی دي او دې ترڅنګ موږ چې پورټل وین په الټراساوند کې څه رقم خیال ورکوي په دې باندې بحث کوو. ډاکټر صاحب پورټل سرکولیشن یا کوم چې دا ورید دی د ځیګر یو ته پورټل وین ویل کېږي بل ته هیپاټیک وین ویل کېږي. دلته دغه د پورټل ورید سرکولیشن یا دوام به څه رقم سر ته رسېږي په دې باندې باید څنګه چې سر دې خلاص شي. دا وریدي سیستم کوم وریدي سیستم پورټل سرکولیشن لاندې وریدونو څخه جوړ شوی دی. که تا څو پوښتنه وکړي چې خپله پورټل سرکولیشن د کومو وریدونو څخه جوړ شوی ده. پورټل سرکولیشن کې ډاکټر صاحب درې ډوله وریدونه دي. څو ډوله؟ یو ته سپلینیک وین وایي، بل ته سوپیریور میزنټریک وین وایي، بل ته انفیریور میزنټریک وین وایي. یعنې خپله د پورټل سرکولیشن سیستم له درې ډوله وریدونو څخه جوړ شوی چې یو ته سپلینیک وین وایي، دا د یو ډول شو. دوم ته ډاکټر صاحب انفیریور میزنټریک وین وایي، دریم ته ډاکټر صاحب سوپیریور میزنټریک وین وایي. یا ډاکټر صاحب موږ سپلینیک وین، سوپیریور میزنټریک وین او انفیریور میزنټریک وین د دغه درې واړو څخه ډاکټر صاحب دغه درې واړو وریدونه راجمع شوي دي یعنې یو سرکولیشن جوړ شوی چې هغه د پورټل سرکولیشن وایي. کوم کوم وریدونه؟ سپلینیک وین، سوپیریور میزنټریک وین، انفیریور میزنټریک وین دغه درې واړه وریدونه راجمع شوي او سرکولیشن جوړ کړي چې ته پورټل سرکولیشن وایي. پورټل سرکولیشن نه مراد همدلته همدا ده چې درې واړه وریدونه راځي او سرکولیشن جوړوي چې د پورټل سرکولیشن وایي. پورټل وین برانچ به څو ډوله برانچ ورکوي. موږ بیا وروسته وایو چې هیپاټیک وین خپله په الټراساوند کې که تاسو وګورئ دا درې برانچ ورکوي، اما پورټل وین چې کوم دی دا بیا دوه برانچ ورکوي. څو برانچ ورکوي؟ دوه برانچ ورکوي. یو ته ویل کېږي ډاکټر صاحب رایټ پورټل وین، بل ته ویل کېږي ډاکټر صاحب لیفټ پورټل وین. که چېرته ډاکټر صاحب دغه پورټل وین برانچ ورنه کړي، کله چې پورټل وین برانچ ورنه کړي، فرض مثلا پورټل وین چې کله برانچ ورنه کړي دا راوند شکل ورکوي، څنګه ګرد ښکاري راوند شکل ورکوي. چې کله پورټل وین برانچ ورنه کړي دا راوند شکل ورکوي یعنې ګرد ښکاري. څنګه ښکاري؟ ګرد ښکاري. او د دې دغه وال چې کوم دی دغه دیوال د پورټل وین دا به څه رقم خیال ورکوي؟ دا به هایپر ایکویک وي. هایپر ایکویک دا چې سپین خیال ورکوي. هایپر ایکویک ځینې کتابونو کې ایکوجنیک خو ایکوجنیک هم دا معنی چې ایکوجنسي به زیاته شوي که نه چې ایکوجنسي زیات شو موږ د دې دیوال به څه رقمي ګرد خیال به ورکوي چې برانچ ورنه کړي او دیوال به سپین خیال ورکوي. منځ کې بلډ ډاټ سه بلډ موږ په الټراساوند کې عام ایکویک یا تور خیال ورکوي. په دې پوه شئ ډاکټر صاحب چې خپله پورټل وین برانچ یعنې کله موږ چې پورټل وین برانچ ورنه کړي دا ګرد شکل ورکوي او ډاکټر صاحب په الټراساوند کې ګرد شکل ورکوي په لیور کې او دغه پورټل وین دغه سرحدات به څنګه سپین خیال به ورکوي. پورټل وین موږ که چېرته ډاکټر صاحب دوه برانچ ورکوي، که چېرته رایټ لوب خواته لاړه موږ وایو دا خپله رایټ پورټل وین ده. که لیفټ پورټل وین لیفټ لوب خواته سرایت وکړي ډاکټر صاحب ته موږ نوم ورکوو چې لیفټ پورټل وین. یعنې دوه برانچ لري، یو رایټ پورټل وین دی بل یې لیفټ پورټل وین دی. څه شي ډاکټر صاحب؟ رایټ پورټل وین او لیفټ پورټل وین. بیا ډاکټر صاحب دلته وایو چې فرض مثلا دې لیبر کې تاسو ته ښکاري چې دلته ډاکټر صاحب دا ښکاري تاسو ته دا خپله پورټل وین دی. څه شي ډاکټر صاحب؟ دا پورټل وین دی. پورټل وین دی. پورټل وین شو. څه شو؟ دا پورټل وین خو شو، خو که چېرته ډاکټر صاحب دلته برانچ ورکړي دا چې کوم رایټ سایډ ته راغلی ته ډاکټر صاحب ویل کېږي رایټ پورټل وین. څه شو ډاکټر صاحب؟ رایټ پورټل وین. رایټ پورټل وین. څه شو؟ دا ډاکټر صاحب لیفټ خواته تللی موږ ډاکټر صاحب دا لیفټ پورټل وین شو. لیفټ پورټل وین شو. څه شو؟ په دې باندې خدای وکړي پوه شوي یاستئ. څه
موږ دوه برانچ ورکړي چې رائټ پورټل وین او لیفت پورټل وین. که چېرته رائټ سایډ ته لاړو صرف دې ته رائټ پورټل وین، که چېرته لیفت سایډ ته راوته لیفت پورټل وین. صحیح. درس موږ چې لیفت پورټل وین دا ځیګر لیفت لوب څنګه کوي؟ خړوبوي. دا لیفت پورټل وین دی کنه، دا لیفت پورټل وین راځي د ځیګر لیفت لوب څنګه کوي؟ دا خړوبوي. څه شي کې درس د لیفت لوب د ځیګر لیفت پورټل وین خړوبوي. اما درس ته خبره بل څنګه ده؟ وای دلته دا لیفت لوب چې کوم دی راځي د ځیګر او بخي لیفت پورټل وین راځي د ځیګر لیفت لوب خړوبوي. تر ټولو غټه څنګه د لیفت پورټل وین ده. او پورټل وین خي څنګه یا رائټ پورټل وین درس چې په څو بیلابیلو څنګه وشل کی لګال بلیډر څخه لګ پورته راځي. د ګال بلیډر څخه لګ پورته څنګه کې راځي قرار لري رائټ پورټل وین خي. درس د ګال بلیډر څخه لګ پورته قرار لري. د پورټل وین دیوالونه ایکوجینیک ښکاري، یعنی هایپرټنشن خیر ورکی. موږ ځکه ایکوجینیک ښکاري چې دغه دیوالونه په جوړښت کې درس کولاجن ټیشوز موقعیت لري. یا خپل د پورټل وین دیوالونه درس د کولاجن ټیشو یا د کولاجن انساج څخه جوړ شوی دی. ځکه په الټراساوند کې موږ سپین خیر ورکوي. درس دلته دوه خبرې دي. که چا پوښتنه وکړه چې ولې د پورټل وین سرحدات په الټراساوند کې سپین خیر ورکوي او د هیپاټیک وین سرحدات په الټراساوند کې سپین خیر نه ورکوي، ستاسو جواب بدای چې پورټل وین دیوالونه یا سرحدات ځکه سپین خیر ورکوي موږ چې دا د کولاجن ټیشو څخه جوړ شوی ده. د پورټل وین دیوال چې کوم دی یا سرحدات درس موږ د خپل د پدې کې درس کولاجن ټیشو دی. د کولاجن ټیشو چې کوم دی په الټراساوند کې سپین خیر ورکوي، اما په هیپاټیک وین کې درس موږ کولاجن ټیشو نشته دی. صحیح. درس هیپاټیک وین ته سره چې هیپاټیک وین څه ته پورټل وین خو خلاص شو. موږ هیپاټیک وین are located in the liver. They drain oxygen poor blood from your livers into your inferior vena cava which send the blood back to your hearts. دلته خبره دا کوي چې فرض مثلا هیپاټیک وین څه ته وایي. په هیپاټیک وین کې بحث کوي پورټل وین خو خلاص کوي چې پورټل وین برانشونه مو ویلي د پورټل سرکولیشن آی وی سی ته آی وی سی په واسطه باندې سموږي هارت ته زړه ته کومه وینه رسېږي هغه وینه چې پور بلډ اکسیجنیټډ وي. یا پور بلډ اکسیجنیټډ معنی مراد دا دی چې دلته اکسیجن په وینه کې کم دی. چې کله په اکسیجن په وینه کې کم وو یا د دغه بولیټونو په واسطه باندې ارسه دا انفیریور وینا کاوا ته یا آی وی سی ته ارسه ورکی. آی وی سی زړه ته ورکی ریټرن کوي چې زړه ته راځي درسه که تاسو وګورئ شیما کې وایي دا د انفیریور وینا کاوا څه شو دا هیپاټیک وین دی. هیپاټیک وین دی بل رايح كثير دي سرعه right hepatic vein wins. Hepatic vein left side था left hepatic vein middle hepatic vein right hepatic vein से شو خو अब خپل درس برانش ورکی دو برانش دا ورکی پورټل وین وي مطلب رائټ پورټل وین وي چې کله برانش ورنه کې موږ د پورټل وین به ګرد ښکاري ګراوند شکل لري سرحدات به سپینی ځکه به سپینی موږ چې د دې په سرحداتو کې یا په دیوالونو کې کولاجن ټیشوز دی یا کولاجن اساید دی چې د کولاجن اساید پارت د هیپاټیک وین سره یو په برانش کې هیپاټیک وین درې برانش لري پورټل وین دوه برانش لري بلې په سرحداتو کې فرق کوي چې سرحدات به د هیپاټیک وین برانش سره خړ خیال ورکوي. څه شو درس موږ د هیپاټیک وین برانش ته چې رائټ هیپاټیک وین دی دلته ښکاري دا رائټ هیپاټیک وین شو. څه شو درس دا رائټ هیپاټیک وین شو. میډل هیپاټیک وین یا منځنۍ د سیګر وایي دا میډل هیپاټیک وین شو. بل لیفټ هیپاټیک وین دی چې دا لیفټ هیپاټیک وین شو. مخکې مې یاد وکړه چې چیرته د سیګر دغه ورید البته هیپاټیک وین رائټ لوب خواته سرایت وکړو چې رائټ هیپاټیک وین کچیرته میډل خواته سرایت وکړو چې موږ ته نومر کو میډل هیپاټیک وین کچیرته لیفټ خواته سرایت وکړو چې نومر کو لیفټ هیپاټیک وین. من د هیپاټیک وین او د پورټل وین ترمنځ فرق دا وی چې پورټل وین دوه برانش ورکوي. څو برانش ورکوي؟ هیپاټیک وین درې برانش ورکوي. درې برانش هیپاټیک وین او پورټل وین ترمنځ فرق دا دی موږ چې یو خو برانش کې فرق کوو چې پورټل وین دوه برانش ورکوي هیپاټیک وین درې برانش ورکوي.
بل موږ دا خبره چې د هیپاټیک وین سرحدات به خړ خاور کوي، اما د پورټل وین سرحدات د سپین خاور کوي، ځکه موږ د پورټل وین په سرحداتو کې کولاجن فایبرز دي، کولاجن ټیشوز دي یا کولاجن په الټراساوند کې سپین خاور کوي. انډیکیشن اف لیور ایگزامینیشن دی. انډیکیشن اف لیور ایگزامینیشن مراد څه شی دی؟ یعنی په الټراساوند کې د سیګار د معاینې استحبابات څه شی دي؟ په کوم وخت کې موږ ناروغ ته د سیګار معاینه کوو؟ په کوم وخت کې یو ناروغ ته د لیور الټراساوند کوو؟ یعنی په کوم وختونو کې موږ ناروغ ته د سیګار الټراساوند کوو؟ ډاکټر صاحب که چېرته یو څوک راشي او هغه خپې شکایت کوي ټول د لیور الټراساوند کوي نه، یا موږ یو څوک درته راشي ډاکټر صاحب هغه لیفټ فلانک فین لري ټول د سیګار الټراساوند کوي نه، موږ په دغه لاندې حالاتو کې ته الټراساوند د سیګار کولی شي. اول ډاکټر صاحب هیپاټومیګالي ده. که چېرته یو څوک هیپاټومیګالي ولري موږ د هیپاټومیګالي په مناسبت تاسې دغه ناروغ څنګه کوئ الټراساوند کوئ. ته هیپاټومیګالي معلومه چې آیا دا میلډ ده، موډریټ ده، سیویر ده، او که ډاکټر صاحب نور افات پکې موجود دي، نو ته دلته د هیپاټومیګالي مقصد به ستا هیپاټومیګالي کې دی ته ګریډ 1 کې څه شی باندې ګریډ 1 کې یعنې د سیګار په لویوالي کې موږ تاسې د سیګار الټراساوند کوو. بل موږ ډاکټر صاحب چې خپله لیور افسې ده سیګار کې پس تجمع کوي، سیګار کې افسې تجمع کوي، دلته دانه پکې رامنځته کېږي یا موږ ویزه به پکې رامنځته کېږي چې دغه د لیور افسې له کبله موږ تاسې ناروغ ته د سیګار الټراساوند کوو. بل یو ناروغ درته راځي سترګو سکلیرا هم زیړه ده، میوکس ممبرین هم زیړ دي، پوستکی هم زیړ دی. ډاکټر صاحب موږ تاسو دا ذهن ته دا خبر رالوېږي چې ناروغ جاینډس لري. تاسې سیګار وګورئ چې فرض مثلا ابسټرکشن خو نه لري یا مثلا نور افات په سیګار کې دې تر څنګ نه لري. بل اسایډس دی، یو ناروغ درته راځي او بطن یې ډاکټر صاحب بلجینګ پیدا کړی دی، بطن یې پړسېدلی دی، تا اوس دا معلومات نه کوي چې فرض مثلا دا څه شي په بیس کې ورکړی دی، پورټل هایپرټنشن په بیس کې ورکړی د اسایډس په بطن کې د مایعاتو تجمع. آیا د اسایډس یا په بطن کې د مایعاتو تجمع د څه شي په بیس کې ورکړی؟ آیا لیور سیروسس لري، آفات نور لري په بدن کې؟ نو تاسې به د اسایډس یا په بدن کې د مایعاتو تجمع لپاره د دې بیس وګورئ، لیور وګورئ چې کېدای شي لیور سیروسس وي یا موږ کېدای شي ډاکټر صاحب په ځیګر کې نور آفات رامنځته شي او د هغې له کبله ډاکټر صاحب په ځیګر کې مشکل چې رامنځته شي موږ اسایډس. بل لیور ماسس دی، د ځیګر کتلات دي. په ځیګر کې تاسو ګورئ ډاکټر صاحب چې کتله رامنځته شي که هغه ملیګننسي وي او که هغه بیناین وي. بیا د بیناین او ملیګننټ ټیومر ترمنځ یا د کتلاتو ترمنځ یا د ماوس ترمنځ فرق یوازې موږ تاسو په لیور بایوپسي باندې کوو. الټراساوند کې یوازې موږ تاسو کتله پیدا کوو چې فرض مثلا کتله په رایټ لوب کې ده که لیفټ لوب کې ده او د کتلې سایز معلوموو. د هغې تر څنګ موږ په الټراساوند کې ملیګننسي نشو تشخیصولی، کلیر کړ چې ته یو چا ته 100% وایي چې ته سرطاني کتله لري یا سلیمه کتله ده. نه، د الټراساوند ګایډ لاندې د بایوپسي البته د لیور بایوپسي کوو، د بایوپسي په مطابق باندې د حجراتو نمونه اخلو او هغه بیا هسټالوجي لابراتوار ته لیږو، هلته بیا تاسو ته معلومات درکړي چې دا خبیثه کتله او سلیمه کتله. بل رایټ اپر کوادرانټ پین دی، یو ناروغ رایټ اپر کوادرانټ ته نه شکایت کوي، تاسو اوس معلومات نشته چې دا هیپاټیک هایډروسیس دی، لیور افسې دی، جاینډس دی، فرض مثلا هیپاټایټس دی یا داسې دي دا څنګه چې اسایډس دی یا هیپاټیک هایډروسیس دی یا هیپاټومیګالي ده. انتبه ناروغ د رایټ اپر کوادرانټ د دردونو په بیس کې څه شی ورته کوي الټراساوند ورکوي په ترجمه معلومه. بل هیپاټیک هایډروسیس دی، په ځیګر کې سیسټونه چې د هر علت رامنځته شو، فرض مثلا په رایټ لوب کې رامنځته شو، لیفټ لوب رامنځته شو، که رایټ لوب کې ډاکټر صاحب موږ پاتالوژي ډېره زیاته رامنځته کېږي ځکه موږ دا د برازونو لپاره مساعد دی. او بل هایپر واسکولرایزیشن دی، یعنې رګونه په دې کې ډېر زیات دي، د دې له کبله د رایټ لوب څنګه کې دا ډېر زیات مساعد دی. ډاکټر صاحب پورټل سرکولیشن کې بحث وکړو، پورټل وین برانچ کې بحث وکړو، هیپاټیک وین کې د هیپاټیک وین برانچ کې او په الټراساوند کې موږ د ځیګر د معاینې استحبابات څه شی په دې بحث وکړو. انشاءالله په آینده لیکچرونو د ځیګر په اړه نور معلومات ورکړو. او د نن ورځې درس تر همه عمله ښه وخت. السلام علیکم.